अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता ख़ रागलास। दोस्तानो अल्लाह ताला दी वकړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. دوستانو زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده په 1 سکوير کافر یعنی مسو تار باندې او 1 سکوير المونیم یعنی المونیم تار باندې مونږ څو امپیر لوډ چلولې شو. دوستانو مونږ ډایرکټ داسې نشو ویلې چې په 1 سکوير کافر یعنی مسو ویر باندې مونږه 15 امپیر لوډ چلولې شو. دا بالکل غلط دی. او یا داسې نشو ویلې چې 1 سکوير یعنی 1 ملي المونیم تار باندې مونږ 4 امپیر لوډ چلولې شو. دوستانو په مختلفو حالاتو کې دوستانو په دې باندې مونږه مختلف لوډونه اچولې شو. اول راځو دوستانو 1 ملي کافر یعنی مسو تار باندې دوستانو که چرته مونږه د موقت وخت لپاره دوستانو په دې باندې یو لوډ اچو یو لوډ په چلو نو د 10 امپیر څخه تر 11 امپیر پورې دوستانو مونږ په دې باندې لوډ اچولې شو، په دې باندې مونږ چلولې شو. او کله چې دوستانو دایمي وخت لپاره مونږ دا استعمالو او په دې باندې لوډ اچو نو د 6 امپیر څخه تر 15 امپیر پورې لوډ په دې باندې مونږ اچولې او چلولې شو. او دوستانو کله چې ساحل لري وي د لري ساحل لپاره یا د 100 متره یا 1.5 متره یا 200 متره په اندازه باندې وي نو په دغه صورت کې دوستانو په دغه 1 ملي مسو تار باندې دوستانو منګه 4 امپیر لوډ چلولې شو یا اچولې شو. دوستانو راځو دویم 1 ملي المونیم تار یا المونیم ویر باندې دوستانو منګه 100 امپیر لوډ اچولې شو. کله چې دوستانو د موقت وخت لپاره په دې باندې مونږه لوډ اچو نو د 15 امپیر څخه تر 8 امپیر پورې دوستانو مونږ په دې باندې لوډ اچولې شو. او کله چې دوستانو د دایمي وخت لپاره وي نو په دغه صورت کې مونږه د 4 امپیر څخه تر 15 امپیر پورې لوډ اچولې او چلولې شو. او کله چې دوستانو ساحل لري وي د 100 متره په اندازه وي د 1.5 متره په اندازه وي د 200 متره په اندازه وي نو په دغه صورت کې دوستانو منګه د 2 امپیر څخه تر 3 امپیر پورې دوستانو لوډ چولې او چلولې شو. دوستانو زمونږه د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې چیک او جوړ کړئ نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. باقي دوستانو ستاسو د توجه نه یو جهان مننه. السلام علیکم.